یو سړی په لار روان و، پښې یې له یوې سکې سره ولګېدله. د دې لپاره چې وویني یو کاغذ یې وسوځاوه. کله چې رڼا شوله ویل ده چې هغه سکه 5 ګونده افغانۍ وه، او وروسته پوه شو هغه څه چې سوځولي وه هغه زرګونده افغانۍ وه. نو ځان سره یې وویل چې د څه لپاره مې څه شی وسوځول. زموږ د اکثرو ژوند هم په دغه ډول مخ ته ځي. نه پوهېږو چې کومې خوښۍ د کومو خوښیو قرباني کوو. په لږ خوشحالۍ سره ډېرې خوشحالۍ له لاسه ورکوو، په لږ ګټې سره ډېرې ګټې له لاسه ورکوو، او د هغه ورک سبا لپاره چې لا یې هېڅ نه خوند معلوم ده نه یې رنګ معلوم ده، د هغې لپاره موږ نننۍ ورځې خرابوو، تشویش کوو، سټرس کوو، تر څو موږ سبا یو ورځ به زموږ څنګه وي، خوشحاله به یو، خفګان سره به مخ وکړئ یا هم کوم بله. نو کوښښ وکړئ تر څو د شته امکاناتو څخه مو خوند واخلئ، استفاده وکوئ. شته خوښۍ مو لږ خوښۍ مو په ډېر حساب کړئ، لږ ګټه مو په ډېرو حساب کړئ.